د بلوچستان په بنجګور سیمه کې چاودنې 15 پاکستانی عسکر وژلي 3 ټپیان کړي. د سیمهیزو چارواکو په خبره د جمعې په ورځ د ایران سرحدي پولې ته څرمه د بلوچستان په زولا بنجګور په روم نومي سیمه کې چاودنه شوې چې په نتیجه کې 15 پاکستانی عسکر وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي. د سیمهیزو چارواکي د نوم نه ښکاره کولو په شرط ډیوا ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې کله د ملیشا اف سي ځواک د ګزمې موټر له یادې سیمې د تېرېده او هلته د سړک غاړې ته ښخ کړل شوی ماین چاودېدلی دی. د چارواکي په خبره ټپي عسکر روغتون ته لیږدول شوي او امنیتي ځواکونه یا د سیمې ته د پلټنو لپاره تللي دي. د بنجګور زوله د مرستیال کمشنر دفتر یو چارواکي د پیښې پخلی وکړ خو هغه له نورو معلوماتو شریکولو څخه ډډه کړې. د یاد بریزې ماوري د ریپورت د جوړولو تر وخته کومې ډلې نه ده منلې، خو بلورو ته د جمعې په ورځ د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو بلوچ نیشنلیست آرمي او بلوچ لیبریشن له لوري په خبره رسنیو دعوا شوې چې د تربت په زولا کېچ کې یې پر امنیتي ځواکونو لاسي بم بریدونه کړي او ځواکونو ته یې توان رسولی. د دعوو په ازاده توګه کوم پخلی نه دی شوی او د ریپورت د جوړولو تر وخته د حکومت یا د پاکستان د پوځ د ویاندې ادارې له لوري د بمي برید د دعوو په اړه د تصدیق یا تردید دریځ مخې ته نه دی راغلی. خو تر دې وړاندې د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا ډیوا ته ویلي په بلوچستان کې وسلواله فعالیت کوونکي د پاکستان دښمن قوتونو لاسپوڅي دي. د پاکستان دښمن نه غواړي چې پاکستان خوشحاله او په معاشي توګه مضبوط شي. یا د دې وی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د جمعې په ورځ اول کوټې او وروسته بیا ګوادر ښار ته سفرونه کړي. د حکومتي اعلامیې مطابق وزیر اعظم به په ګوادر ښار کې د بیلابیلو ترقیاتي پروژو ترڅنګ د ځایي اوسیدونکو او ماهینونکو لپاره د مرستو اعلانونه هم کوي. د شمیرو تر مخه پر روان کال 2022 کې تر دماله په بلوچستان کې تر 50 زیاتې د ناامنۍ پیښې رامنځته شوې چې پکې د 58 امنیتي عسکرو په ګډون ټول 150 کسان وژل شوي او د 80 عسکرو په ګډون 1.5 ته نږدې کسان ټپیان شوي هم دي. درنو دوستانو له ملتیا مو مننه.